بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ډیفالت پروګرام ته. ډیفالت پروګرام کې اولنی آپشن چې موږ سره دی هغه سیټ ډیفالت پروګرام دی. راځو سیټ ډیفالت پروګرام آپشن کلیک کوو. سیټ ډیفالت پروګرام دی لپاره استعمالیږي لکه موږ ته دا وایي چې وروره کوم فایلونه ته غواړې انټرنیټ ایکسپلور سره خلاص شي، کم فایلونه ته غواړې میډیا پلیئر کلاسیک سره خلاص شي، کم ایکسټنشن والا فایلونه ته غواړې پین پروګرام سره خلاص شي، کم ایکسټنشن والا فایلونه ته غواړې ورډ پډ سره خلاص شي. زه راځم مثلا میډیا پلیئر ما سلیکټ فار ایگزامپل. صحیح شوه؟ لاړم ما ورته څه ورته ویلې چوز ډیفالت پروګرام فار دس فایل. دلته راغلم ګوره موږ سره دغه فایلونه نارمل سلیکټ شوي دي. ګوره زه بیک کېږم ما ته وایي وروره تقریبا دې هغه دپاره میډیا پلیئر کلاسیک دپاره ټول چې دي 1 پروګرامونه دي چې دې دپاره ډیفالټ موږ سره چې دي 9 دانې د 1 پروګرامونو څخه دلته سلیکټ شوي دي. یعنې 9 دانې ایکسټنشن فایلونه موږ ته سلیکټ شوي. راځه چوز باندې کلیک هلته ګوره تا ته ښیي چې دغه فایلونه دي دا سلیکټ شوي تیار دی دپاره. یعنې دغه میډیا پلیئر کلاسیک کې دغه ایکسټنشن والا فایلونه به اټومیټیک خلاصېږي چې کله موږ سره کمپیوټر کې وجود وسي، یعنې موجود وي هغه خلاصو اټومیټیک میډیا پلیئر کلاسیک کې به خلاصېږي. که ټول غواړې سلیکټ آل باندې کلیک MP3 به هم خلاصېږي. او که ته وایې چې نه وروره دا دې نه خلاصېږي MP3 دې نه خلاصېږي MP4 دې نه خلاصېږي پکې صحیح شوه MPEG دا فایل دې نه خلاصېږي پکې صحیح شوه یا دا کومې چې ستا خوښېږي کلیک چې کوم دې نه خوښېږي کلیک ته لرې کړه او بیا ورته سیو ووایه نو څه به شي هغه به چینج. او که ته غواړې چې ټول دې خلاصېږي سیټ ډس پروګرام از ډیفالټ به کلیک ورته بیا به ټول خلاصېږي پکې ګوره. او که ته دلته خپل چوز کړې دلته چې راغلی ورته سلیکټ آل نه غواړم وروره سلیکټ آل نه غواړم ورته چې یاره داسې کار وکړه لاندې راغلم ورته مې ویلي چې یاره څه شو دې نه م کلیک لرې کړه ورته یم څه شو د ظالم بچیه MP3 مطلب کلیک دې ته لرې کړه بس خبره خلاص و سیف کلیک کړه هغه به چینج. همدارنګې پین دپاره کوم پروګرامونه غواړي چوز ډیفالټ پروګرام ته لاړ شه BMP غواړې GIF ګوره کلیک کېږي اوس کلیک ته لرې کړه کلیک کېږي. بعضې وخت کې توپ کوي داسې کم پروګرامونه غواړي دې سره خلاص شي کم نه غواړي نارمل دی که سلیکټ آل دی کلیک ټول کلیک ته لرې کړه بیا ټول نه سلیکټ کېږي. صحیح شوه دا به دی دا موږ سره ډیفالټ پروګرام set your default programs. بل موږ سره associate a file type or protocol with a program. دا څه کار کوي یو خو هغه و چې ډېر فایلونه ته مثلا ته وایې چې وروره داسې کار دی دا مثلا دا د دې ایکسټنشن چې دی 3GB دی دغه فایل به همیشه چیش کې خلاصېږي یو دانه مثلا یا دا اوس خو نارمل ډیفالټ سلیکټ شوی دی مثلا 3GB2 دا یا مثلا دغه فایلونه به چې سره خلاصېږي مثلا زه راغلم دا مې ورته ویل 3GB2 نه دی دا زه غواړم چې سره خلاص شي دې سره خلاص شي وینډوز میډیا پلیئر سره خلاص شي اوکې کلیک کړه نو دغه ایکسټنشن ما څه کړه بدل مې کړو چې یاره دا فایل به اټومیټیک دې سره خلاص شي ګوره هلته خپل هم بدل شو 3G2 فایل به همیشه څه سره خلاصېږي وینډوز میډیا پلیئر بیرته غواړې مثلا ته وایې چې کلاسیک سره خلاص شي د کلاسیک ورته واخله او بیا ورته اوکې کلیک نو همیشه به دا هم کلاسیک سره خلاصېږي. هلته خو دا و چې تا ورته ټول فایلونه سلیکټ کوله دلته ته یو دانه غواړې چې یاره د یو دپاره مثلا زه راځم لاندې دلته لاندې راغلم ما ورته ویلې چې یاره AVI دا فایل چې کې خلاصېږي یا لاندې زه راځم ګوره ته بل غواړم مثلا BMP زه ته دا BMP فایل د څه سره خلاصېږي ګوره دا پینټ دی که نه زه پینټ نه غواړم زه ته همیشه BMP فایل دی ما ته په دې کې خلاصېږي وینډوز پوټو ویور کې خلاصېږي. خبر پوه شي دا اوس ګوره چینج شو پکې وینډوز پوټو ویور ته بدل شو دا اوس ګوره صحیح شوه. بیک ته لاړم بل آټو پلی سیټینګ دی ما تاسو ته مخکې ویلو که چېرته یو فلش کمپیوټر ته چې یا مثلا سیټ روم دا د خپل آټو پلی شي که نه شي نه غواړې کلیک لرې کړه که غواړې کلیک پې وکړه نو خپله به آټو پلی سیټینګ فعال شي. بل سیټ پروګرام ایکسس ان کمپیوټر ډیفالټ دا څه کار کوي کله چې ته انټرنیټ ایکسپلور صفحه خلاصوې یا ایمیل چاته لیږې د دې سیټینګ کول غواړي چې دا باید 25 باندې څه باید زه یوز کوم استعمال کوم دلته ګوره موږ سره کسټم سیټینګ شوی هغه ته ګوره کسټم سیټینګ مطلب دا ته خپله خوښه ته وایې چې یاره چوز ا ډیفالټ ویب براوزر کله چې یو براوزر خلاصوې مثلا انټرنیټ صفحه خلاصوې چې کې خلاصوې انټرنیټ ایکسپلور کې خلاص شي او کنه ته وایې چې یوز مای کرنټ ویب براوزر
کوم چې فایر فوکس په کې موږ سره اوپیرا هیڅ شي غواړي کنټر ایکسپلور د واغه سره انټرنیټ ایکسپلور کې بخلاصي او کته دا ورته واغه مثلا کې دې شي تاسو سره فایر فوکس په کې یا مثلا تاسو سره غي په کې اوپیرا په کې اوپیرا کې بخلاصي صحیح شو امدارنګ ایمیل سره کې لګل غواړي په آوټلک کې غواړي کنه ته مثلا سند کول آوټلک غواړي کنه اوپیرا غواړي یا مثلا انټرنیټ ایکسپلور غواړي دا سیټینګ کول غواړي او کته چې نه زه مایکروسافټ له سیټینګ کول استعمال غواړم د خپل د سیټینګ شوی دی نو هغه ته هم خلاص میډیا پلیئر نارمل شي نارمل موږ سره د میډیا پلیئر هغه په کې چینج کول هم شي په کې اوکې کلیک صحیح شو دا موږ سره choose the default that Windows use by default the program that Windows use by default back می کلیک کو بل هغه نرسته دی خو تر اعظم موږ سره ډیسکټاپ د پروننسیشن باندې پیغام گیجټ دی شي دی گیجټس او دا آپشن څه کار کوي دا د لپاره استعمالي کچیر تاسو فکر کړئ بعضی وخت کې د کمپیوټر مخ کې دلته سات راځي یا مثلا دلته جنتري راځي دا ټول دي چې تاسو کولای شئ نو راځو د لپاره ډیسکټاپ گیجټ باندې کلیک کوو دا اوس ګوره چې درې دانې لس دانې کلیک کوم دا نه خلاصېږي دا کومه وینډوز چې موږ کمپیوټر کې انسټال کړی دی دا لږ صحیح فایل نه کاپي شوي نه دي او دا چې ډبل کلیک خپل خلاصېږي نو هر یو جنتري غواړي سره رائټ کلیک کوو ورته وایي اډ ټو ډیسکټاپ اډ باندې چې کلیک کوو نو ډیسکټاپ ته بس شي اضافه شي ورپسې وروره محترم موږ سره ډسپلی ده ډسپلی کې اولین آپشن چې موږ سره دغه ریزولوشن دپاره دی که چېرې غواړئ د خپل کمپیوټر ریزولوشن جوړ کړئ صحیح شو راځه دلته ریزولوشن سیټینګ هم کولی شئ څومره غواړئ ریزولوشن دونه دي پکې دونه دي څومره غواړئ ګوره ریزولوشن نه مطلب دا دی چې ته څومره بره ځې ستا د کمپیوټر دا صفحه به نه ډېره غټه به شي خدای که نه چې دا به واړه شي چې څومره دا ریزولوشن ته کمی ورته تصویر به ډېر غټ ښي خو صفحه به وړه وي پکې صحیح شوه خو نارمل اوس ما دا ورته انتخاب کړی اپلای می کلیک بل پکې اورینټیشن مطلب دا دا صفحه ګوره بعضې وخت کې دا چینج کېږي چې کږه شي دلته راځي چې ته کولی شئ کومه صفحه غواړئ پروټیټ غواړئ اپلای کلیک دا پروټیټ شو پکې صفحه اوس وګورئ تاسو یې پروټیټ شو پکې زه څه کوم کینسل کوم پکې همدارنګه لینډسکیپ هم تاسو اخیستی شئ نارمل موږ سره شي په لینډسکیپ پکې اپلای کلیک اوکې لینډسکیپ شو صحیح شوه ورپسې موږ سره دی کیلیبریټ کلرز تاسو غواړئ خپل کمپیوټر دا کلر دا ټیکس کلر دا شیان کلر بدل کړئ نیکسټ باندې مې کلیک کو بیا مې نیکسټ کلیک کو پکې صحیح شوه دا ما ته ښیي چې ګاما ټو لا چې دی دغه سیټینګ دغه دی پکې او ګډ ګاما دا دی پکې او های ګاما چې دا دی صحیح شوه بیا نیکسټ مې کلیک کو نو دې ځینې ته کولی شي د خپل دا کلر سیټینګ وکړي چې دا ګډ بیسټ دلته ګوره مخکې ته وښودو دا تا ته معلومیږي هم پکې او که ریسیټ کلیک خپل نارمل هغه ته راځي بیا مې نیکسټ کلیک او که یو دانه بدلول غواړئ صحیح شوه نو بیا نیکسټ باندې چې تا کلیک وکړو دلته ګوره دا خو برایټنس دی مخکې ما ته کار وکړه مخکې برایټنس ما نه لرې شو پاتې شو نه که برایټنس تاسو تیزول زیاتول هغه ځینې کېږي نیکسټ باندې بیا کلیک وکړئ نیکسټ او دا ګورې ما ته ښیي پکې دا کنټرست ګوډې کم دی پکې او ښه کم دی پکې او خراب کم دی ګوره دا ټول نه ښه دی بیا دا درپسې دا ټول نه خراب دی پکې صحیح شوه دا سیټینګ ما ته ښیي پکې بیا نیکسټ کلیک کوم پکې بل ما ته ښیي ګوره پکې هاو ټو ایڈجسټ کلر بیلنس دا کلر بیلنس هغه کې پکې کم یو ښه دی پکې کم هغه د ګرین زیات ګرین کم دی کم دی دا ټول سیټینګ ما ته ښیي نو تاسو دې نه کولی شئ چې ریډ کلر زیات کم کړئ ګوره همدارنګې ما ته ګرین کلر زیات کم کړي نه همدارنګې بلو کلر زیات کم کړي نه صحیح شوه نو زه دا نیکسټ کوم او بیا مې ته فنش وویلې صحیح شوه نو هغه کوم کلر خو ما چینج نه کړو فقط تاسو ته هغه طریقه ما وښودله که ما چینج کړی نو دا کلر به هم د کمپیوټر څه شوی چینج شوی به و صحیح شوه دا موږ سره کلر چینج ډسپلی سیټینګ غواړم دا مخکې ما تاسو ته کار وکړو ډسپلی سیټینګ ورپسې موږ سره بل دی پکې ایډجسټ کلیر ټایپ ټیکس دا ټیکس ګورئ ورکوټ دی خیره خیره ښکاري دا تیزول غواړئ دا دلته چې راغلی که نه غواړئ دې نه کلیک لرې که نه دا ګور نارمل داسې پکې صحیح شوه او که ته غواړې ټرن آن شي فعال شي ګور دا داسې به ښکاري او که کلیک آن دی آف دی کو نو بیا به داسې زه ورته چې نه ټرن آن کلیر ټایپ مطلب روښانه به ښکاري صحیح شوه او نو بیا دلته راغلی نیکسټ مې کلیک کو نیکسټ څلور مرحلې لري دا شکل غواړئ که دا شکل کلیک د ټیکس سمپل دیټ لوکس بیسټ فور یو کوم ستا خوښېږي دا ما ته دا ښه ښکاري دا زما خوښېږي نیکسټ مې بیا کلیک پکې ګوره کلیک د ټیکس سمپل دیټ لوک بیسټ فور یو دا دویمه مرحله دی کې تا ته کوم یو ښایسته ښکاري زه ورته ټولو کې ما ته ښایسته بیا دا ښکاري یا دا ښکاري دا کوم یو ته ښایسته زه دا صحیح ده پکې بیا مې نیکسټ کلیک کړو بیا دې کې تا ته کوم یو ښایسته ښکاري زه ورته چې دا ما ته دې کې دا ښایسته ښکاري څلورمه مرحله ده بیا دې کې زه ورته ټول نه ښایسته ما ته چې ښکاري هغه دا دی او بیا نیکسټ صحیح شوه او فنش وګوره زما د ټیکس میکس هر څه به څه شي چینج شي دا سیټینګ ورته ما وکړو او بل لیکلي دا ته غواړې دا د کمپیوټر ټیکس دې ځای نه هم غټولی شي ګوره اوس نارمل ټیکس موږ سره دونه دی
یو سل پنځه ویشت ورته سل کا پکې صحیح شو چې اپلای کلیک کې او کمپیوټر باندې لګاف شي لګاف نه وروسته نه کېږي لګاف لیټر کې کلیک نو کمپیوټر به وروسته لګاف شي ستا دا سیټینګ به دونه شي او که دا ته ورته واغستو اپلای باندې کلیک صحیح شو همدا خو نارمل لګي نارمل دی خو دا ته مخکې انتخاب کړه که یو نیم سل غواړې اپلای کلیک نو چې کمپیوټر که زه اوس دا لګاف کلیک کوم دا ریکارډ ختمیږي صحیح شوه نو لګاف لیټر باندې کلیک کوم نو چې کله ته لګاف کو کمپیوټر ستا سیټینګ به څه شي چینج بشي او دا کار ته دیجی نم کولی شي څومره غواړې دلته پریکټیکل معلومیږي که سل دی واغسته دونه دی او که یو سل پنځوس دی واغسته دونه دی او که ته ورته دا ورته ویل چې یو سل پنځه ویشت دونه دی پکې صحیح شوه نو نارمل څومره حصه دي مونږ سره نو زه راغلم یو سل پنځه ویشت مې ورته واغسته اپلای مې کلیک صحیح شوه لګاف لیټر دا مونږ سره څه شی د کلر سیټینګ کول هغه نه وروسته موږ سره ډیوایس اینډ پرنټر د غواړې پرنټر انسټال کړئ صحیح شوه یا کوم بل داسې ډیوایس انسټال کړئ موږ سره اوس تر اوسه پرنټر نه دی انسټال که غواړې کوم ډیوایس انسټال کړي دلته راځه او که پرنټر انسټال دلته راځه پرنټر آرټ پرنټر ته به راشئ او پرنټر موږ سره دوه قسمه دی یو لوکل پرنټر دی یو چې دی پکې نیټورک والا پرنټر لوکل مطلب دا دی چې یو کمپیوټر ته یو پرنټر یې هغه نه استفاده کوي او نیټورک مطلب دا دی چې یو دفتر کې لس تنې کمپیوټر کاران کار کوي خو یو پرنټر دی ټول د پرنټر سره وصل دی که نه یو مین کمپیوټر کې دی ایښی دی او تاسو غواړئ ټول دا پرنټر د یو کمپیوټر نه استفاده وکړئ نو دا به ته واخلئ زه ورته لوکل پرنټر هغه نه وروسته پورټ به انتخاب کړئ کوم یو پورټ والا تاسو غواړئ تاسو سره شته دی زه ورته دا دی پکې نیکسټ کلیک بل تاسو ته کمپنۍ راځي او یو کمپنۍ ځان ته ماډل لري مثلا دا مایکروسافټ کمپنۍ والا غواړئ دا غواړئ کوم یو غواړئ دا چې کلیک کو نیکسټ په کلیک یو بیا فینش هغه به انسټال شي که چېرې تاسو سی ډي لري سی ډي نه انسټالول غواړئ هاف ډیسک ته به لاړ شئ هاف ډیسک ته چې لاړلئ لږ انتظار وکړئ دا د براوز ته به لاړ شئ سی ډي به انتخاب کړئ سی ډي روم کې دی کوم ځای کې تاسو سره ستاسو پرنټر دی صحیح شوه مثلا دا ورته واخلئ اوس ما سره نشته زه دا کینسل کوم دا بیا کینسل کوم مثلا ما ورته دا انتخاب کو یا مایکروسافټ کې ورته ما دا انتخاب کو صحیح شو بیا مې نیکسټ کلیک کو صحیح شو ما ته دلته تا سره یو بل فیکس انسټال شوی دی غواړې دا دې ته ریپلیس یعنی ډیفالټ دا شي مونږ سره دې نه کمپیوټر استفاده وکړي صحیح شوه او زه ورته یم نیکسټ کلیک کوه او نوم ورته ورکړي او بیا نیکسټ او فینش هغه به څه شي مونږ سره انسټال به شي خبره پوه شوې ګوره دا انسټالینګ نو دا انسټالیشن به څه شي سره ته به لاړ شي څه مشکل پکې پیدا شو صحیح شوه دا مونږ سره د پرنټر انسټالیشن هغه نه وروسته موږ سره ډیوایس منیجر خو ما تاسو ته ریکارډ کړو مخکې تاسو غواړئ سی ډي روم خپل بند کړئ رایټ کلیک کړئ ډیسیبل باندې کلیک کړئ یا مثلا همداسې وي جی غواړئ دلته راځه رایټ کلیک کړئ ډیسیبل کوه پکې یا مثلا تاسو غواړئ ساوند هغه شي رایټ کلیک او ډیسیبل په کلیک کړئ نو هغه څه شي موږ سره به بند شي دا موږ سره ډیوایس منیجر انشاءالله دا نور په بل ریکارډ کې تاسو سره ریکارډ کړم